بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل د ایکسل پروګرام د درسونو دوام ته. نن لسم درس دی او په لسم درس کې د فارمات موضوع وي. په دې کې په فارمات کې ولر اپشنونه دي. لومړی اپشن دی رو هایټ. رو کالم تاسو په دې درسو کې پیژندلی وو، ما تاسو ته تشریح کړي وو. هغه خانې چې په افقي شکل پرتې دي دوی ته رو وایي او هغه چې په عمودي شکل دي دوی ته کالم وایي. اوس که تاسو غواړئ چې د یو رو مکمل مثال د احمد دی، یعنی په دغه لومړي شمیره باندې چې کوم کس ما مشخصات لیکلي، دا زه غواړم چې د رو اندازه سایز یې غټ کړم. کلیک به وکړئ، وربشئ د فارمټ برخې ته، وربشئ رو هایټ ته. فعلا اندازه 26.25 یا 25 دی. نو که زه غواړم چې د اندازه 15 ته لوړه کړم، دلته به 15 ولیکم، اوکې ورته وایم، نو دغه د احمد کوم رو چې دی مکمل سایز یې غټیږي. که تاسو غوښتل چې د ټولو کسانو په یو وخت کې دغه اندازه غټه کړئ، بیا به درته ټول انتخاب کړئ، رابشئ د فارمټ برخې ته، رو هایټ باندې به کلیک وکړئ، اندازه به ورته وټاکئ، مثال 45. کله چې اوکې ورته وایي، هغه ساحه چې تاسو سلیکټ کړې ده په همدې اندازه سایزونه یې غټیږي. کنټرول زائد بیرته لومړي حالت ته راګرځوم. بیا راځم دې برخه کې بل اپشن دی آټو فیټ رو هایټ دی، چې بیرته کوم سایزونه تاسو تغیر کړي دي. ما کنټرول زائد که تغیر وکړم، زه به دا بیرته سایزونه په دې شکل غټ کړم. اوس که غواړئ چې دا بیرته لومړي حالت ته راوګرځوئ، بیا به لاړ شئ فارمټ ته، په آټو فیټ رو هایټ به کلیک وکړئ، بیرته لومړي حالت ته راګرځي. او که کالم مو غوښته، مثال دغه د نوم کوم کالم چې دی غواړم سایز یې غټ کړم، بیا به تاسو فارمټ برخې د کالم ویټ برخې ته لاړ شئ. سایز دی 8، زه ورته وایم چې د سایز وي 20، ورته وبې لیکئ، اوکې به ورته وایي اتومات هماغه د نوم کالم به په دې سایز شي. که مو ټول غوښتل چې په یو سایز غټ شي، بیا به تاسو ټول انتخاب کړئ، فارمټ برخې ته به لاړ شئ، په کالم ویټ اندازه به خپله ورته ولیکئ، انټر به یې کړئ، اتومات په هماغه اندازه د ټولو کالمونو سایز به غټ شي. او که غوښتل مو چې بیرته لومړي حالت ته یې راوګرځوئ، مثال د اوس سایزونه یې غټ دي په دې شکل، بیا به تاسو لاړ شئ د فارمټ برخې ته، آټو فیټ کالم ویټ باندې کلیک وکړئ، بیرته لومړي حالت ته راګرځي. همداسې راځو لاندې ویزیبیلیټي په برخه کې مونږه هایټ ان هایټ لرو. مثال یو مشخص کالم یا مشخص کس غواړئ تاسو په دې جدول کې پټ کړئ. د مثال په ډول دغه احمد کوم کس چې دی غواړم دا مکمل د ځینې مشخصات هایټ شي، نو کلیک مو پرې کړی دی، وربشو د هایټ برخې ته، فارمټ، او دلته به د هایټ برخې ته ورشو. اوس احمد چې دی رو په شکل دی، نو ورته وایم هایټ رو، دا رو در سره هایټ مکمل احمد له ده ځینې هایټ شو. بل مثال د نمرو کالم دی، دا زه غواړم په دې برخه کې هایټ کړم، یعنی څوک د چا نمرې ونه ویني. د دې لپاره راځم هایټ ته، نو دا ما کالم انتخاب کړی، ورته وایم هایټ کالم، د نمرو کالم هایټ شو. او که چیرې غوښتل مو چې مکمل شیټ هایټ کړئ، زه فعلا یو شیټ لرم، دلته 2 شیټه به جوړ کړم. اوس غواړم چې د لومړی شیټ هایټ کړم، نو وربشئ فارمټ ته او وربشئ د هایټ برخې ته، دلته به ورته وایي هایټ شیټ، مکمل شیټ هایټ شو. بیرته یې څنګه را پیدا کوئ، بیرته به په همدې خالي شیټ کې راشئ فارمټ برخې ته، او دلته به راشئ، لومړی به تاسو خپل شیټ را پیدا کړئ، ان هایټ شیټ، د څه په نامه و، د شیټ 1 په نامه، اوکې به ورته وایي، دا را پیدا شو. دا به زه تایر سلیکټ هم کړم، په دې کې کالم رو پټ شوي وو، نو هغه به را پیدا کړو، ورته وایو چې ان هایټ کالم، کالم را پیدا کړ، د نمرو کالم را پیدا شو. او یو کس د احمد په نامه دلته هایټ شوی و، نو تاسو به ورشئ، دلته به ورته وایي چې ان هایټ روز، نو احمد به هم را پیدا شي. دا د هایټ ان هایټ موضوع شو. رینیم شیټ دی، که غواړئ دغه شیټ ته نوم ورکوئ، فعلا د شیټ نوم دی شیټ 1. دا زما د شاګردانو مثال شیټ دی چې د کې مشخص د یو صنف شاګردان دي، نو دغه شیټ نوم باید تغییر کړو. داسې هم کېږي چې په شیټ باندې ښی کلیک وکړئ، دلته راشئ رینیم ته، او د فارمټ له برخې نه هم کېږي چې تاسو راشئ رینیم شیټ کلیک وکړئ، او دلته ورته ولیکئ، مثال په ډول زه ورته لیکم چې ایکسل سټوډنټس، په دې شکل د شیټ نوم تغییروم. بیا راځم د فارمټ برخې ته، حتی کولی شئ تاسو د همدغه شیټ نه کاپي واخلئ، کلیک وکړئ په دې اپشن، کوم شیټ نه، د ایکسل سټوډنټس نه، ورته وایم کریټ ا کاپي، یوه کاپي جوړه کړه. نو کله چې اوکې ورته وایي، 2 شیټه کېږي، ایکسل سټوډنټس او ایکسل سټوډنټس 2، چې 2 شیټه د هغه اصلي شیټ نه موږ یو کاپي واخیست. زه راځم بیا په دې برخه کې، دا د کاپي موضوع شو. ټاپ کالر دی، دا کوم شیټونه چې دي ته رنګونه ورکولی شو، په شیټ به ښی کلیک وکړئ، دلته هم موږ لرو ټاپ کالر، له ده ځینې رنګ ورته وټاکئ. کله چې په شیټو باندې دې خوا کلیک کوئ، اتومات هغه خپل رنګ ځان ته اخلي. له ده ځینې هم کېږي، او له دې برخې نه هم کولی شم چې د فارمټ برخې ټاپ کالر ته راشم، یو رنګ ورته وټاکم. اوس تاسو ته معلومیږي چې په هر شیټ کلیک کوم، هغه بل شیټ خپل رنګ اخلي په دې شکل.
بیا راځم د فارمات برخې ته. دا د ټاپ کلر موضوع شو. بله موضوع د پروټیک شیټ دی چې تېر درس کې موږ موضوع ټوله تشریح کړې وه. یعنې دې په مرسته تاسو دغه شیټ ته پاسورډ ورکوئ چې څوک پکې ایډیټ ونه کړی شي. زه راځم پروټیک شیټ کلیک کوم، دې کې پاسورډ ورکوم 2 ځلې. نو اوس که هر څوک وغواړي چې په دې معلوماتو کې تغییرات راولي یا په دې شیټ کې یو څه ولیکي، اجازه نه ورکول کېږي. فقط په دغه شیټ کې چې زه فعلا یم، که زه دوهم شیټ ته لاړ شم په دې کې به ماته د لیکنې اجازه راکوي. که زه دا بل کاپي شیټ ته لاړ شم په دې کې لیکنه وکړم دې کې اجازه راکوي. خو فقط هغه شیټ کې چې ما پاسورډ ورکړی دی د لیکنې اجازه نه لرم. بیرته به څنګه کوئ؟ تاسو هم د فارمات برخې ته راشئ، د ان پروټیک شیټ په آپشن به کلیک وکړئ، خپل پاسورډ به ورکړئ. نو بیرته تاسو ته اجازه درکوي چې په دې شیټ کې لیکنه وکړئ. بیا راځم د فارمات برخه کې اخري دلته یو آپشن موږ لرو د لاک سیل په نامه. د دې کار او دنده څه ده؟ د دې کار په دې ډول دی. اوس چې زه کله د پروټیک شیټ په مرسته پاسورډ ورکوم ماته د لیکنې اجازه نه راکوي. خو یو څوک ماته وایي چې زه په دغه جدول کې د لیکنې اجازه ولرم خو په د شاوخوا کې د لیکنې اجازه ونه لرم. یعنی که زه د پاسورډ ورکم له دې برخې نه، نو مکمل شیټ کې زه د لیکنې اجازه نه لرم. خو که چیرې به څوک تاسو ته په دې ډول وایي چې دغه جدول کې د لیکنې اجازه راکړه، دې کې زه ایډیټ وکړی شم او په شاوخوا کې د لیکنې اجازه نه وي، بیا به تاسو څه کار کوئ؟ د اکسل خانې چې دي ټول لاک دي په دې شکل. که تاسو د آپشن ته وګورئ دا فعاله دی همیشه. نو که تاسو کومو خانو کې لیکل غواړئ چې اجازه درکړي او که څه هم پاسورډ ورکړئ خو بیا هم تاسو ته د لیکنې اجازه درکړي، هغه برخه به د لاک نه وباسئ. د مثال په ډول زه د جدول په دومره برخو کې غواړم د لیکنې اجازه ولرم، نو راځم د فارمات برخې ته دا له لاک سیل حالت نه وباسم او بیا راځم په فارمات برخې ته له دې ځای نه پاسورډ ورکوم. نو چې پاسورډ ورکوم هغه برخې پاسورډ اخلي چې هغه لاک دي، لکه دا شاوخوا. دلته زه بیا هم د لیکنې اجازه نه لرم. خو که وغواړم چې د حامد پاک کوم په ځای مثلا یو بل کس ولیکم ماته د لیکنې اجازه راکړي، لاندې راشم ګورئ زه پکې تغییرات راوستی شم. د جدول مکمله ساحه کې چې هغه وخت ما سلیکټ کړې وه له لاک نه مې ایستلې وه، د لیکنې اجازه راکوي خو په شاوخوا برخو کې د لیکنې اجازه نه راکوي. بیرته به زه پاسورډ ورکړم تر څو په هر ځای کې د لیکنې اجازه راکړي. دا د لاک سیل موضوع شو او دا په ټوله کې د فارمات د برخې آپشنونه شو. نو درس هم دومره بس دی چې حجم ډېرېږي اوږدېږي، بیا تاسو ته خسته کن تمامېږي. راتلونکي درس کې به له خیره بیا نور مهم اړین آپشنونه لرو چې هغه به مخته وړو. مننه.